لس کاله وروسته راشد خان تر ستر ریکارډ رسیږي. د افغانستان د کرکټ ځلانده ستوری او په نړیواله کچه پیژندل شوی لوبغاړی راشد خان په شلوریز کرکټ کې د ډیرو وکټو ریکارډ په خپل نوم کړ. خان بیګا شپه په سویلي افریقا لیګ کې د پریټوریا کیپیټلز لوبډلې په وړاندې د 2 وکټو په اخیستو سره په خپله 460مه لوبه کې د شلوریز کرکټ د وکټو شمیر 631 ته ورسولو. ویسټ انډیزی ډي جي براو هم په شلوریز کرکټ کې په همدومره اندازه وکټې ترلاسه کړي، خو براو دغه وکټې په 582 او بلخوا راشد خان یادې وکټې په 460 لوبو کې بشپړې کړې. خان په شلوریز کرکټ کې 4 ځله 15 او 14 ځله 4 وکټې ترلاسه کړي او غوره توپ اچونه یې د 19 منډو په بدل کې د 6 لوبغاړو سوځول دي. راشد خان بیګا تر لوبې وروسته په خبرو کې وویل په ځان باور او ځان ته رښتینی پاتې کېدل مو حتما تر خپلو هیلو رسوي او یوه ورځ به تاسو په دې مسیر کې بریالي وئ.